وایي زه په بس کې یم. تاسو ته څوک زنګ ووایي تاسو ورته وایئ زه په بس کې یم. په الماني ژبه داسې وایي ich bin im Bus. ich bin im Bus. که وایو زه په بس کې وم مطلب تېره شوې زمانه ده وم. بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich war im Bus. ich war im Bus. او که وایو ولې ځان ته لاړې ولې ځان ته لاړې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.